د نبی صلی الله علیه وسلم په جمعات کې یو طالب یو شاګرد جلیبیب رضی الله عنه دا د رنگ تورو او صحابو له ډیر اهمیت نه ورکو صحابو پسترګو کې ډیر قدرمن نو ځکه د رنگ نم تورو او مادي شي ور سره نو نسب هم نشي قوي نو صحابو ته دون نه کتل قدر بیان ورکو نبی صلی الله علیه وسلم یورته د جلیبیب خوا دراغه ورته جلیبیب واده نه کې خزنه کې و جلیبیب رضی الله عنه ویل یا رسول الله ومن يزوجني ولا مال ولا جاه يا رسول الله من بڅوک خور نور راکی مال بڅوک واده راکی نه می ماشتا نه می جاشتا نه راس مالشته نه می نسب شته نه خایشته یا رسول الله مال بڅوک لور راکی نبی صلی الله علیه وسلم دویم کړه د وسبه مخامخ شو به ورته ویل چې جلیبیب واده نه کې ویل یا رسول الله مال بڅوک خور لور راکی زما رنگم خیستانه دي مالم را سره نشته دي جاهم نشته دي دریم کړه د وسبه نبی صلی الله علیه وسلم ملاشه ورته ویل واده نه کې اخر ته جلیبیب رضی الله عنه ویل چې رسول الله ته ځان په دې باندې مستړی کوا د دې خلق په وړاندې باندې ز سپکی ما او دا خلق ما د دونه د قدر پسترګ باندې نه ګوري دا به قرار د نبی سلام په جمعات کې ناسو او چا بدل څه کتل نه درنګ نتور مالت شو سره نو مسافرو وای نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل جلیبیب تخفکیګم غیر انک عند الله لست بکاسدا جلیبیب ورته د الله په وړاندې باندې سپک نی د الله په وړاندې باندې ورته ډیر قدر منی د نبی صلی الله علیه وسلم قال یو انصاری صحابي راغی او د دې انصاری صحابي د لور خاون او پات شوی او مړ شوی او لور یې کونډه شوی و چې کله دغه صحابي د نبی صلی الله علیه وسلم راغی نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلي چې ستالور د منګه غواړو دې صحابي ویلي چې رسول الله چې تاسو زما لور غواړئ زما لور ستانه قربان نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلي چې ملګری ځان د پاره نه غواړم زمنګ ملګری د جلیبیب داګه د پاره غواړم نو دې صحابي ویل چې رسول الله جلیبیب زمون په کور کې مشوره وکړه به زتا ته جواب وایم دغه صحابي لاړ خپل کور کې خپل خزه ته ویلې چې زمون د لور رسول الله غواړي دې خزه می ویلې چې نبی صلی الله علیه وسلم زمون لور غواړي زمون لور دې د نبی صلی الله علیه وسلم قربان شي نو دې خاوند ورته ویلې چې ځان د پاره نه غواړي د جلیبیب د پاره غواړي نو دې خزه ورته ویلې جلیبیب موږ څنګه خپل لور ورکو موږ پلاني نه دا ورکړي جلیبیب خو درنګ نه تور دې مالو سره نشته دې او په دې مسجد نبوي کې ناس دې جمعات کې ناس دې وای په دې کې دالور شي وا هغه ډیر مؤمنه زنانه وا لوري دنه ناس دا هغه आवाज وکړي مور بلار دا چې اترو دانی طلب رسول الله صلی الله علیه وسلم آیا تاسو د الله رسول امر او خبر رات کوي او دغه په مخالفت کې واقع کیږي کما د الله رسول جلیبیب د فارغ واړي ما الله رسول نه ځای کوي مولا ور کوي وای مشوره په دې باندې رااله چې زور به کو په دې کې جلیبیب د سره واده وکړه په دې کې مدینه منوره کې نبی صلی الله علیه وسلم اعلان وکړ فامر رسول الله صلی الله علیه وسلم بالخروج الى الجهاد نبی صلی الله علیه وسلم امر وکړ چې جهاد ته ځو نو د صحابو ګروپ یې تیار کړ او جلیبیب رضی الله عنه هغه انسانو چې جهاد ته د ټولو نه مخکې ته بازار کې اسلحه وغیرہ واغسله او جهاد ته روان شو د خزینه لاخون نه دی اغسته هغه خزه چې په ډیرو مشکلات باندې د تمیلاب شوی دا هغه ته نه پاتې کیږي تور او اسلحه وغیرہ راوغسه جهاد ته روان شو وای کله چې جهاد ته لاړ وای په دې کې جنگ وشو معرکه وشوله د نبی صلی الله علیه وسلم په قانون دا د جنگ نه پس به خپل ملګری قتل چې څوک ژوند دي څوک زخمین دي څوک شهیدان شوی دي وای ملګری راټول شهیدان ملګری راټول وای په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم وګورو چې ورسې وګوري څوک پاتې نه دي صحابه بلال یو شهید به راوسته رابع ولا بيبي نبی صلی الله علیه وسلم لري تاسو پانګو کې څوک ورګ نه دي به بل صحابه وکتل بل کس به راوسته شهید به راوسته زخمی به راوسته په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم خلک کړه ټول ملګری راټول شو نبی صلی الله علیه وسلم پانګو کو نو دا کوم چې غریب انسان دې د چا پام نه همیش په معاشره کې غریب شي دا ورکی خو لیکن د الله او رسول په نسبت غریب ډیر اوچتي وای نبی صلی الله علیه وسلم غږ وکړ چې ولکنی لا اجد جلیبیب وای زه جلیبیب نه به زم جلیبیب نخکاری وای صحابه لار وګرځیدا دا جلیبیب رضی الله عنه د میدان د جنگ نه لګبارو مشرکان د وجلیو ادا خپل په وینه باندې سور پروتو وای کله چې صحابه ورله او پانګي وګ جلیبیب پروت دی او په وینه باندې سور دی او خواته هم مشرکان مردار پراته دي وای نبی صلی الله علیه وسلم ورغه او جلیبیب رضی الله عنه راجک او دا سره ول په دقیقه کې خدا او ویلي جلیبیب مردار کړو جلیبیب زمنګ شهید ک او داغه نه پس د نبی صلی الله علیه وسلم د سرګو نډیر اوخ کې لاړ وی جوړلې او جلیبیب په دقیقه کې راټینګ او ډیر وی جوړلې او به ویلي چې جلیبیب انت مني وانا منك انت مني وانا منك انت مني وانا منك درې کرتی ویلې چې جلیبیب زستانه متزمانه